السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې خپل موبایل معلوم کړئ چې آیا ستاسو موبایل رجسټر ده له پی ټي ای څخه یا که نه ده رجسټر. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم چې تاسو به څنګه کوئ چې خپل موبایل معلوم کړئ چې ستاسو موبایل له پی ټي ای سره رجسټر ده یا که نه ده رجسټر. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه ویډیو باندې پوه سئ او دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ولیکئ تاسو ډیوایس ویریفیکیشن سیسټم. ملګرو دغه ایپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه ایپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دلته به د دې مین انټرفیس دا رقم دلته دی تاسو ته راوړئ. نو ګوره ملګرو دلته تاسو لیکلي پی ټي ای انټر ډیوایس آی ایم ای آی نمبر. ملګرو دغه آی ایم ای آی نمبر تاسو ورکړئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو کلیک باندې وکړئ دلته ګوره دغه د آی اس او موبایلانو آی ایم ای نمبر ما ورکړی دی. اوس زه ګورم چې دغه نمبران په دوی کې کوم موبایلان رجسټر دي او کوم نه دي رجسټر. ملګرو زه اول دغه نمبر چې کومه کله زه به دې باندې کلیک وکړم یعنې تاسو به دلته د خپل موبایل نمبر ورکړئ. کوم هغه آی ایم ای نمبر چې راځي هغه به ورکړئ او دغه رقم یې تاسو وریفای ووایئ. کله چې ملګرو تاسو وریفای ووایئ دلته به اوس دا ګوره سرچینګ روان ده دا چې کوي چې آیا دغه موبایل رجسټر ده او که نه ده رجسټر. ګوره ملګرو تاسو ته راوړی یور موبایل ډیوایس دغه ډیوایس ته او از کمپلیټ ویت بی پی ټي ای اپروভډ رجسټر. دا ګوره دا موبایل دا نوکیا ای 50 ده یعنې دغه موبایل رجسټر شوی ده. د هغه رقم ګوره ملګرو زه په نورو نمبرانو کې یو نمبر چک کومه کله چې ملګرو زه هغه نمبران چک کړمه نو بیا به تاسو ته راوړی چې آیا دغه موبایل هم رجسټر ده او که نه ده رجسټر. ګوره ملګرو زه راځم دغه نمبر ورکوم. کله چې زه دا نمبر ورکړم دا نمبر به زه چک کړم چې آیا دا موبایل چک ده رجسټر ده او که نه ده. ګوره ملګرو دا بیا نوکیا 150 ده ډول سیم والا دا هم رجسټر ده. د هغه رقم که چېرې زه دریم نمبر ورکړم چې دریم نمبر کوم سیمولو ګوره ملګرو زه دریم نمبر ورکوم. کله چې ملګرو زه دریم نمبر والا ورکړم چې دا بیا کوم نمبر ده نو بل ته به تاسو رجسټر ووایئ. یعنې ګوره ملګرو هر موبایل چې آیریس 870 ده ګوره دا بیا دا نمبر ولو یعنې کوم موبایلان چې رجسټر وي هغه به ټوټل دلته دی تاسو ته رجسټر راړي، کوم چې نه رجسټر هغه به بیا تاسو ته نه راړي چې آیا دا نه ده رجسټر. نو ګوره ملګرو دلته راځم دا ټول ګورم چې کوم موبایلان رجسټر دي او کوم نه ده رجسټر. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو ډېر په اسانه طریقه سره معلومولی شئ چې خپل ټول موبایلان چک کړئ چې تاسو کوم موبایلان له پی ټي ای سره رجسټر دي او کوم نه ده رجسټر. نو په دغه طریقه تاسو ټول معلومولی شئ. نو ته راځم یاري دغه طریقه دا یې ورکوم چې دا بیا کوم موبایل ده. دلته ما یو څو موبایلانو نمبران کې والو ګوره دا بیا نوکیا 150 ده 120 ده. نو دا ټول موبایلان دلته دی تاسو درښیي چې دغه موبایلان رجسټر دي او دا موبایلان نه ده رجسټر. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې هر موبایل معلوم کړئ چې آیا ستاسو موبایلان رجسټر دي او که نه دي رجسټر. ګوره ملګرو ما 3-4 موبایلان په چک کړو هغه زما خپل موبایلان دي هغه ټول مې رجسټر کړي دي نو هغه ټول رجسټر دي. نو که تاسو چېرې دا کوم نمبر ورکړئ چې هغه نه رجسټر هلته به بیا غلط نشان راړي کراس به راړي تاسو به دا نه ده رجسټر دا چیز کړئ رجسټر کړئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل رجسټریشن معلوم کړئ چې تاسو موبایل رجسټر ده او که نه ده. ډېره ښایسته او خوندوره طریقه ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا دا اپلیکیشن انسټال کړئ. نو ملګرو که چېرې تاسو بلې ویډیو څه ضرورت لرئ او هره ویډیو هم پکار وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.